ګرانو کتونکو زمونږ بټخیله پیج نه تاسو ته مخاطب یو څو شیرونه سرسر دا ننګوسو کې اشنا راولېږه سرسر دا ننګوسو کې اشنا راولېږه او جانانه په بلوټوت راته خندا راولېږه او آن کا مسنجر چې د زړګي حل درته وویم حال کا مسنجر چې د زړګي حل درته وویم خوږې خوږې خبرې دې اشنا راولېږه او مکه و چې شعر کم چې زړه د رقیب اوچوي یو ښکلی شان تصویر د خامخا راولېږه او دغه برید خیلی رور د نیغ نیغ راته کېږي د دغې بدماش ګوټې نه یې په غلا راولېږه او زه اقبال جان خاص په پې د زړه مینه ماتومه ویښته دې د دې تور سونډې اشنا راولېږه ګرانو کتونکو ما ګولی خوړلې ده جوه مې نښلي خو یو څو شعرونه درته نور ویم چې خوشاله یم نن را لرې بار نمبر را کړی دی او ماله یې په غلا باندې د یار نمبر را کړی دی نو ما چې کوم اعلان نو په کنځلو راته سر شول او چای په غلطۍ راته د پلار نمبر را کړی دی او اوس یې په بټخیله کې ته دې ظالم ته وګوره او ماله یې د خیشکو د نوخار نمبر را کړی دی او د هر یوې خبرې سره 14 قسمونه خوري دا یې د خپل کلي د دیګمار نمبر را کړی دی او سر اټې لیکلی دی سپران ورسره نشته دی او دا یې راته ښکاري د پیزار نمبر را کړی دی او خیر شه اقبال جان اوس به هر وخت شعرونه وي خیر شه اقبال جان اوس به هر وخت ګپونه یو ښکلي په خپل لاس د ټیلینار نمبر را کړی دی ګرانو کتونکو انشاءالله بار بار زمونږ بټخیلې نه به تاسو ته مخاطب یو تاسو سره به خوږې خوږې خبرې کوو ډېره مننه ډېره مهرباني السلام علیکم